د طالبانو مشر وایي پر چارواکو له واقعیته لرې نقد کول شرعي جواز نه لري. د طالبانو مشر مولوي هیبت الله اخوندزاده وایي پر چارواکو یې بې ځایه تورونه لګول او له واقعیته لرې نقد کول شرعاً جواز نه لري. نوموړي پر طالب چارواکو د په ټکو د بې ځایه تورونه او د هغوی د بې قدره کولو د مخنیوي په موخه ځینې لارښوونې خپرې کړي او پکې ویل شوي شایعات خپرول په اسلام کې ځای نه لري او د مسلمانانو ترمنځ هم د کرکې او نفرت سبب کیږي، اعتبار او باور له منځه وړي او همتونه کمزوري کوي. د طالبانو مشر ته منسوبه اعلامیه کې له خبریالانو او خپلو طالبانو غوښتل شوي چې لارښوونې یې پلي کړي او دا یې د هغوی شرعي مسؤلیت بللی. د طالبانو د مشر لخوا په دغه لارښوونو کې همدا ډول راغلي که څوک اسکر ته لاس واچوي یا یې جامې وڅیري او یا هم ښکنځلې ورته وکړي سزا به ورکول کیږي. د دغه لارښوونو له مخې د طالبانو د قضایي محکمې سپکاوي کوونکي ته قاضي سزا ورکولی شي، خو دا نه دي ویل شوي چې که څوک د طالبانو د مشر له دغه لارښوونو سرغړونه وکړي سزا به یې څه وي. تر دې وړاندې هم د طالبانو مشر خپلو حکومتي چارواکو او خپلو ځواکونو ته ځینې نورې لارښوونې کړې وې او له خلکو سره یې د نیک چلند غوښتنه ترې کړې وه. د طالبانو د مشر دغه لارښوونې داسې مهال کیږي چې په وروستیو میاشتو کې له رسنیو او مدني فعالانو سره د طالبانو د چلند په اړه نیوکې ډېرې شوي دي. څو میاشتې وړاندې یو سیاسي شنونکی او د کابل پوهنتون استاد فیض جلال له دې امله طالبانو نیولی و چې په یوه ټلویزیوني خپرونه کې پر یوه طالب چارواکي توندې نیوکې کړې وې. هغه مهال د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد ویلي و نوموړی د هغو خبرو د وضاحت لپاره نیول شوی چې په ټولنیزو رسنیو کې خلک د نظام پر ضد هڅول او د انسانانو له عزت سره یې لوبې کولې. قدرمنو لیدونکو، تاسې د موضوع په هکله څه نظر لرئ؟ نظریات مو راسره په کمنټ کې شریک، ویډیو لایک او چینل سبسکرایب کړئ.